سو عائشه صدیقه لره صحابه رالو ول دغه چې په کوم علاقه کې سود عام سي الته الله رب العزت زلزلې راولي الته الله زلزلې راولي روایتو کې راځي عزیزان پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي پر الله باندې حق دادي حق پر الله دا خبره حق دی چې سودخور ونه بخشي الله د ځان سره دا خبره لازمي کړي زه سودخور سره نه بخشم قطعا نه بخشم او د الله رسول فرمایي سودخور چې کله یو درهم یو ریال یو دینار یا یو روپۍ په دا خبر دی چې دا د سود یو دا دی وخت د الله رسول فرمایي شپږ دېرش واره زنا سړی کوي شپږ دېرش واره سړی زنا وکړي دومره سزا دومره ګناه نه ده لکه یوه روپۍ د سود خوړل یو روپۍ ورسې چوړمړ لوډ والا لره ورسې غټې غټې زرې چې دي غټې لنګوټې تړلې دي ښایستې تسبیح په لاس کې ښایسته زومبکې نه چې پوښتنه وکړې ټول کار یې پر سود روان دی ټول کار پر سود روان دی بس ما چې په دا میاشته کې یو 15,000 ملا ورکوم ملا کار نه در لري ملا کار نه در لري په روژه کې څه زکات ورکوم ملا دماغ خراب دی چې بیا په تا کار لري هغه وایي هسې دوژک له روان یې دا خپلې روپۍ ولې خرابوم دا خلک دي په ژره په تسپو په لنګوټو په ډېرو سجدو په ډېرو ذکرو په ډېرو اقامتو اذانو مې خلک قطع ایستلي دي د الله رسول فرمایي داسې خلک چې ورکړي د سود هلک رالی ول مولوي صاحب موټرسایکلان مې اخیستي دي ښه نو بیا ویلې 10 دانې موټرسایکلان 10 دانې ونډاوي په څو په 28 لک روپۍ پیمنټ چې کم بولي که دغه تا ما ته را نه کې په یوه کال کې پیسې بیا هره میاشت پر تا 15,000 روپۍ بړایږي هره میاشت سبحان الله څونه او دا خلک چې بیا ووینې بیا کله کله دی موږ ته یو حدیث ووایي ډېر بیریږم وایي د حرامو څخه ډېر بیریږم د ده به نو ټول بلډینګونه په حرامو ولاړ دي د به کونډې ایستلي کور بیا قبضه کړی یتیم به ایستلی کور به قبضه کړی یتیم به ایستلی دکان به پر نامه چې ناړولی وایي زه ډېر د حرامو څخه بیریږم وایي زړه مې کپېږي زړه به دې نو خود کپېږي خو ورسېدې قبر ته خو 2 ورځې به دې پاته یې تا لیدلي دي 10 موټرسایکلان 28 لک روپۍ 28 نورې خبرې به نو نه کوم بیا زما کار کې خرابېږي صحیح سولو اوس اندازه ولګو د الله رسول فرمایي الله باندې حق دا دی چې سودخوره به نه بخشي الله د ځان سره دا لیکلي زه سودخوره نه بخشم زه نه بخشم قطعا نه بخشم او بیا د الله رسول فرمایي اوه سبحان الله څومره بده خبره ده دا سودخوره نه دی کم سه کم سزا او ګناه دومره ده لکه سړی چې د مور د کور دروازه ور وټکوي ادې په خونه کې ده نیت یې دا کړی چې ورځم بدکاري ورسره وکړم دا د الله رسول فرمایي سودخوره غیر اسلامی بینکو کې چې کوم خلک کارونه کوي دا به څه کوي الله دې ته حلال روزګار ورکړي حلال روپۍ دی الله حلال رزق دی الله ورکړي پیغور نور کوم هیڅ چاته پیغور نور کوم خبروم یې بیا که خوا بدوله که نه بدوله هغه بیا د خپل کار دی خبروم یې چې دا خلک بیا د الله په دربار کې کم مخ لري ته به د هغه وایي زه نه وم په خبر په دې خو ته نه خلاصېږي ګر سره نه خلاصېږي بلکل نه خلاصېږي دا د الله رسول فرمایي زلزله په دا وجه باندې راځي زلزله په دا وجه راځي بیا د الله رسول فرمایي دا زلزله چې راځي په هغه کې به یو شی دا وي چې خلک به زکاتونه نه ورکوي زکات په خلک نه ورکوي بیا به الله پر دوی قحط سالي راولي قحط سالي لکه اوس قحط سالي پر جهان بارانونه دي زموږ څه حال دی دا څه وجه ده عزیزان زکات موږ ته خلک کله 100 روپۍ راوړي نه د خدای په نامه ته به وایې یاره داسې راکوي و ما ته ته به وله کله لکه غلام ته چې ورکوي او دوی به نو 100 روپۍ راخیستې وایي دا ستوی د طالبانو دي طالبان خو 15 کسان دا به تیز سره ور تقسیم کړه درواغ مه وایه چل مه کوه ورېنداره دې د لوږې مري خور دې ودکړې ده د لوږې مري اخښی دې د چنګچیر ښه چلوي ته په ګرینډ کې ګرځې خلک مه خطا باسه ملایان هم خطا باسې تبلیغیان هم خطا باسې غریبان هم په 100 روپۍ مه خطا باسه چمن والا نه دي هغه بیا په کور کې ناست دي بس مسکینان ګرده را دننه کې بس ویډیو جوړوي بس 100 روپۍ ورکوي
اچورکې بس وځ نه ویډیو کا سړی په غلطي کې غریب رالی وځه ویل تا ته 2 واره زکات وړي سبحان الله. د الله رسول فرمایي په داسې انداز ورکړه چې رسته لاس دې ورکړي چې په نس په خبر په داسې انداز. او که بیا چا بدنامه کول دا زکات نه بیا په ښکاره ورکړه پروا نه لري په ښکاره یې ورکړه هېڅ پروا نه لري. خو چل مه کوه دوکه مه کوه. ملایان طالبان الله والا غریبان به دوکه کې الله د الله رسول نه دوکه کېږي قطعا نه دوکه کېږي. که غواړئ ځان د مهمو اسلامي معلوماتو څخه خبر کړئ د الحاج مولوي نورالدین آغا په نوم فیسبوک پاڼه خوښه او له نورو سره یې شریکه کړئ.